کار د ډنډ ولسوالۍ څخه محمد امین لیک رالېږلی او پوښتنه کوي، وایي قصداً بې اوداسه سجده کول یا لمونځ کول څه ډول دی؟ حضراتو بعضي کتابونه ورته کفر وایي چې یو سړی اودس یې مات سي او بیا سربیرو پر هغه باندې دوی سجده لګوي نو دا سړی وایي کافر کیږي. لیکن هغه ټینګه مسئله هغه همدغه ده چې دغه سجده بلا اودسه کفر نه بلل کېږي، ګناه ده، معصیت دی، ناروا کار دی، بد عمل او بد کار یې وکړي، اما ورته کافر نه ویل کېږي. حضرت مولانا لکھنوی رحمت الله علیه هغه راوړي په دا خپل کتاب کې نفع المفتي والسائل، یو سړی په جماعت کې ولاړ وي او داسې مات سي، اوس که دی انصراف و انحراف کوي له دغه ځایه وځي شرمیږي، وایي دا خلق به راپوه سي، راخبر به شي، بدګماني به وکړي، او که دی سجده کوي بې اودسه سو نو دا سړی به څه چل کوي؟ تندی د ومځکې ته نږدې کړي چې دا خلق سجده کوي، اما دی به تندی نه لګوي او په نیت کې بیا دا هم نه وي چې دا تعظیم د الله کوم، دغسې د رکوع ورسره کوي، دغه سجدې ته د نږدې کېږي، سر دې پر مځکه نه لګوي او کلمات د لمانځه دې نه وایي، خو پورته کښته به شي چې دغه خلقو ګمان یې واړاوه، بیا چې دی و خدای پاک چې اودس به نه وی کړي بیرته به هغه لمونځ را وګرځي. خو پر هر تقدیر باندې دا سجده کول بې له اودسه چې عین فضو تندی په مځکه ولګوي اما و اما بې اودسه وي نو کافر ورته مه وایاستئ، هغه محققین د علماو ورته کافر نه وایي، اما ګناهګار ورته وایي. نو دا عمل چې څوک ونه کوي که چا کړی وي توبه وباسي. والسلام.